نهم کال کې وسلوال طالبان د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د الماس په نامه د بریدونو پوځیانو پر یو مرکز برید وکړ او برېټانویانو د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. وروسته یو ډرون الوتکه دوی امریکایي چورلکې سیمې ته راورسېدې، خو د وسلوالو طالبانو پر ځای په برېټانوي پوځیانو برید وکړ چې په پایله کې 11 تنه ټپیان شول، چې وروسته البته دا او وروسته بیا سار کړ د 11 تنو، او دا هم اوس جوته شو چې برېټانوي پوځیان البته د امریکایانو په بریدونو کې وژل شوي. په ملي باور ورځپاڼه کې بیا هم یو څه ټکی ده چې اسرائیلي ځواکونو خپلسري عملیات کړي، هیڅ افغان امنیتي ځواک پکې برخه نه درلوده. افغان سیمه ایز امنیتي مسؤلین د اسرائیلي چارواکو هغه ادعاوې رد کړي چې ویلي وو ګویا په ورزګان ولایت کې شپني عملیات له افغان مسؤلینو سره په همغږۍ او د دوی په اجازه ترسره کړي دي. د ورځې په 10مه شپه د حساب اسرائیلي ځواکونو د ورزګان د مرکز ترینکوټ ښار او د سولې په سیمه کې شپنیز عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې د یو 80 کلن سپینګیري په ګډون 2 تنه ووژل شول او یو شمېر نور یې ژوندي نیولي وو. جمهور رئیس کرزي د عملیات په کلکه وغندل. د ناټو سره د افغانستان د حکومت له هغه هوکړلیک څخه سرغړونه وبلله چې له دې وروسته به ایساف شپني عملیات نه ترسره کوي. که څه هم ایساف او اسرائیلي چارواکي په ټینګار سره وایي چې یاد عملیات له افغان چارواکو سره په ګډه پلان او د ورزګان د والي له منظوري وروسته پلي کړي وو، خو د ورزګان امنیتي چارواکي دغه دا یو ځل بیا رد کړه. د ورزګان امني قومندان پرون وویل چې اسرائیلي ځواکونو له خوا شوي عملیات په خپل سر او د دوی سره هیڅ کوم ډول مشوره او کومه خبره نه وه شوې چې دا عملیات البته د اسرائیلي ځواکونو له خوا شوي وو. یو بل څه ټکه ده، د حزب اسلامي ډلې مشر که اسرائیل پر ایران برید وکړي، ایران به په منځني ختیځ کې له امریکایي اډونه غچ واخلي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر ویلي له ایراني چارواکو مې اورېدلي چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي نو ایران به غچ په منځني ختیځ کې د امریکا له پوځي اډو واخلي. که امریکایي ځواکونه په دغسې یو برید کې ونډه هم ونه لري. البته چې دا هم د ملي باور ورځپاڼې یو له سرټکو څخه و چې وروستۍ ورځپاڼه هم البته زما سره وه چې سرټکي مې لیدونکو ته. نو څنګه دې خوښه ده میوند جانه د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه واخلو، نو بیرته راګرځو قدرمنو لیدونکو له موږ سره واوسئ.